هلمند کې ټول هغه موټرونه چې د افغانستان لاسنوي یا جی پی ایس سیستم ونه لري تر دې وروسته په افغانستان لاس کې لیکيږي جی پی ایس سیستم به پکښ نصبېږي او د ترافیکي قوانینو پر ټولو معیارونو به برابرېږي. د هلمند ترانسپورت ریاست مسؤلین وایي چې موټر چلوونکو ته وخت ورکړی چې پر یادو معیارونو ځانونه برابر کړي. کوم موټران چې خلاف القوانین دي د هغوی دپاره وخت ټاکل شوی دی 1.5 میاشت اندازه. ټول هیوادوالو ته دا خبر ورکوو بالخصوص د هلمند هغه کوم ډریوران چې دي هغو ته خبر ورکوو چې هغوی د خپل موټران معیاري کړي. د نوي کار کتابچه به ورته نیسي جی پی ایس کوي بیا د افغانستان لاس موټر به پیدا کوي. په ورته وخت کې بیا د هلمند د ترافیکو مدیریت مسؤلین هم وایي که موټرونه په ترافیکي قوانینو برابر سي نو د ترافیکي پیښو په راکمولو کې به ډېره مرسته وکړي. دوی له تجارانو هم غوښتنه وکړه چې هیواد ته د افغانستان لاس کلي موټرونه راوارد کړي. دا وسایل چې په د ترافیکي دغه باندې برابر سي یعنې د افغانستان لاس سي نو دا به ډېر د حادثاتو مخه ونیول سي یعنې ترافیکي پیښې به ډېرې یعنې په 100% کې به 90% یعنې کموالی راسي چې د افغانستان لاسي موټران. دا غوښتنه ده د ټول تجارانو څخه چې دغه کوم څوک شرکتونه پاله کوي یا مثال نور داسې وغل کوي چې هغه د افغانستان لاس موټران خرید وکړي او رانیسي. پر همدې مهال یو شمېر موټر چلوونکي د یادې پرېکړې څخه ناخوښ دي او وایي دوی دومره توان نه لري چې خپل موټرونه د افغانستان لاس ته بدل کړي. دوی وایي که دولت په دې برخه کې مالي مرسته ورسره وکړي نو دوی به خپل موټرونه افغانستان لاس کلي ته بدل کړي. دا به کېدای شي شیرین بکسا به وغواړي کېدای شي نور شیان به وغواړي. موږ مثال د موټر ټایر نسو ورنوی کولی ځکه چې موږ چې د دې خوا څه 15 کاسه په سیټ کې راکوي یو نفر په ډیکۍ کې راکوي مثال 140 افغاني پارچه دلته ورکوو 50 افغاني پر دروازه کې ورکوو. مطلب د مثال در خبرې چې دلته موږ شپه وکړو مثال د غرمې د ماښام مصارف موږ وکړو موږ ته شی نه راپاچېږي. مصارف بس خو خلک لري چې په کور کې شخصي موټران ورته ولاړ دي هغه شاید وس لري او موږ پر دا لین پر هر لین چې چلېږي که کندهار که مساکله که نبزاد که سنګین که برمچی هر ځای چې دا موټروانان دي خو د بل موټر چلي وس طاقت خپل د ماښام د ډوډۍ د نه لري دوی وس طاقت پیدا کړي معنا دا یو لاس د بل لاس راواړي ډېر سره کمزوري دي. چلاو د دې وسایي دغه دی چې اوس د زما د موټر د ماشین او د هر څه زور ما ته رامعلوم دی. مخکې ما پاکستان لاس موټر هم چلولی دی هغه به داسې و ما به کلاینر به دلته راسو هغه ته به ما وویله چې ته وګوره موټر را روان دی که نه دی هغه چې به وکتل زما موټر زور نه ورمنې دی هغه به را روان دی زه به پاته وم هغه به یو وخت تېر شو که به ډول نه دی را روان چې زه ما به مخ ورښکاره کوي هغه زه به واړم زه به تېرېدای نه شم دی به راباندې راشي. هلمند کې داسې مهال موټر چلوونکو ته په ترافیکي قوانینو د برابرولو خبر ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هلمند سربېره د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ترافیکي پیښو د ډېرېدو خبرونه ورکول کېږي. کرم خان سمسور سکون رادیو.